شیخ لیواله او اوس ګلفام مروت ته خواسته چې دی موږ ته خپل خوږ کلام ووایي. ګلفام مروت. په اجازه سره یې څو شعرونه دي غزل. خلیل صاحب د غزل مطلع ده چې تت ذهنونه لري دوی نظریې نه دي په کار. تت ذهنونه لري دوی نظریې نه دي په کار. تیارو کې خوښ دي چې دلته ډیوې نه دي په کار. مننه. بل شعر ده چې د زنده‌آباد او مردآباد نارو ته سوچ دی په کار. د زنده‌آباد او مردآباد نارو ته سوچ دی په کار. په هر رهبر پسې خو یاره نارې نه دي په کار. مننه. د زنده‌آباد او مردآباد نارو ته سوچ دی په کار. په هر رهبر پسې خو یاره نارې نه دي په کار. زه صرف غواړم د شهید د قتل سم احتساب. زه صرف غواړم د شهید د قتل سم احتساب. بخښنه غواړم ماته نورې تمغې نه دي په کار. مننه. بل شعر ده چې ستا په خوږو خبرو شیخه یو دوزخ ته تیار. ستا په خوږو خبرو شیخه یو دوزخ ته تیار. جنت ګټلو ته هم سخته کیسې نه دي په کار. مننه. ستا په خوږو خبرو شیخه یو دوزخ ته تیار. جنت ګټلو ته هم سخته کیسې نه دي په کار. د غلامۍ نه اوزګار نه شولو سینګار ته د ژوند. د غلامۍ نه اوزګار نه شولو سینګار ته د ژوند. چا دی ویلي چې شیرینې چهرې نه دي په کار. مننه. د غلامۍ نه اوزګار نه شولو سینګار ته د ژوند. چا دی ویلي چې شیرینې چهرې نه دي په کار. مقطع شعر ده ایاز صاحب چې ته چې زما په رنګین خیال کې شوې تحلیل ګلفامه. ته چې زما په رنګین خیال کې شوې تحلیل ګلفامه. بیا خو زمونږ ترمنځ نورې پردې نه دي په کار. ډېره مننه. مننه. ته چې زما په رنګین خیال کې شوې تحلیل ګلفامه. بیا خو زمونږ ترمنځ نورې پردې نه دي په کار. مننه.